السلام علیکم دوستانو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل فیسبوک پاسورډ بدل کړئ. نو ملګرو کله چې له تاسو څوک پاسورډ زده کړي، اوس که تاسو غواړئ چې د خپل فیسبوک پاسورډ بدل کړئ، نو دا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او مهرباني سره وکړئ که چېرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ډېر ملګرو دا پوښتنه کوله چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک پاسورډ بدل کړو. نو ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده. ومې غوښتل چې دغه ویډیو هم نن تاسو ته جوړه کړم. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ په خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، دا کم درې بټن چې تاسو وینئ آپشنز، دلته به تاسو ولاړ شئ. ملګرو کله چې دلته تاسو ولاړ شئ، دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ، هلته به سیټینګ اینډ پرایوسي پیدا کړئ. ملګرو کله چې تاسو سیټینګ اینډ پرایوسي پیدا کړئ، د هغه رقم ملګرو تاسو راشئ په سیټینګ باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دلته به ملګرو کم سیټینګ چې د هغه به دا رقم دلته تاسو ته د دې انټرفیس خلاص شي. نو د هغه رقم ملګرو دلته تاسو ته ډېر اپشنان نه لري. ملګرو تاسو راشئ چې څه کې پیدا کړئ ملګرو سیکیورټي اینډ لاګین. ملګرو تاسو به سیکیورټي اینډ لاګین باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیکیورټي اینډ لاګین باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو د دې انټرفیس د اوس به دا رقم تاسو ته خلاص شي. ملګرو زما چې نیټ چې دا کم نن نیټ چې دا یو څه سلو ده، نو لږ کې دا دغه کوي. دغه رقم ملګرو دلته کله تاسو سیکیورټي اینډ لاګین ته راشئ، ملګرو دلته به تاسو اوس لاګین پیدا کوي. دغه رقم ملګرو دلته ګوره لاندې یو اپشن ده چې چینج پاسورډ. ملګرو تاسو به ساده په چینج پاسورډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په چینج پاسورډ باندې کلیک وکړئ، دلته به ملګرو تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو چینج پاسورډ ته راشئ، ملګرو ګوره اول اپشن شو کرنټ پاسورډ. په کرنټ پاسورډ کې ملګرو تاسو هغه کوډ ورکوئ کوم کوډ چې تاسو په فیسبوک باندې اول ولاړه، په کوم کوډ چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ ته اول ورکړئ. دغه رقم ملګرو بیا نیو پاسورډ او بیا دغه رقم ریټرن پاسورډ، یعنې نیو پاسورډ به یې دلته وایي او بیا دلته وایي. ملګرو دلته به تاسو هغه زوړ پاسورډ ورکړئ او دلته به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ. دلته به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ او دلته به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ. نو ملګرو کله چې دغه درې سره خانې تاسو ډکې کړئ، ګوره ملګرو دغه خانه خو به لازمي تاسو ورکوئ او دا کومه دویمه خانه ده، په دې کې تاسو کوم کوډ ولیکئ هغه به دلته هم لیکئ. نو دواړه به سیم وي او دلته به زوړ کوډ ورکړئ. نو کله چې دغه کوډونه تاسو ورکړئ، یعنې دلته به زوړ پاسورډ ورکړئ په اوله خانه کې، په دویمه خانه کې به نوی پاسورډ ورکړئ او په دریمه خانه کې به هم نوی پاسورډ ورکړئ. بیا به سمپل یې ساده راشي ملګرو تاسو سیو چینج ووایئ. کله چې تاسو سیو چینج ووایئ، ګوره ملګرو کوم پاسورډ چې د هغه اوس څه کېږي بدلېږي. دلته به تاسو ګوره کوم پروسیسینګ چې د هغه روان ده، د هغه رقم ملګرو ګوره تاسو ته لیکلی ده وایي پاسورډ چینج، پاسورډ چې سو بدل سو ریور ادر ډیوایسز. کله چې ملګرو تاسو بل ځای خپل اکاونټ خلاص کړئ، اوس که تاسو غواړئ چې له هغې څخه خپل اکاونټ وباسئ، نو دلته به تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم سټې لاګین. ملګرو کله چې تاسو په سټې لاګین باندې کلیک وکړئ، بیا به دوهریم هغه پاسورډ به خپله باندې اټومیټیک چینج شي، یعنې هغه به دوهرې لاګین وي. نو ملګرو په دې کې کوم اپشن ده ملګرو دا ریویو ادر ډیوایسز، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا ښه اپشن ده او د هغه رقم به تاسو کنټینیو ووایئ. کله چې کنټینیو ووایئ، خالي به په دې کوم موبایل کې تاسو اکټیو یاست په هغې کې به هغه پاسورډ بدل سي او په نور بل ځای کې چېرې تاسو خلاصه کړې وه، که چېرې هغه سړي بېرته وغوښتل چې ايډي خلاصه کړي، نو له هغه څخه به بېرته دا نوی پاسورډ غواړي، نو هغه سړی به بیا نشي کولی چې ايډي چیز کړي بېرته خلاصه کړي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک پاسورډ بدل کړئ. ډېره اسانه طریقه ده. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به هم ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.